له کابله قطر ته په چارتر الوتکه کې له 30 زیات امریکایان ولاړل. تازه او مهم خبر: له کابله قطر ته په چارتر شوې الوتکه کې له 30 زیات امریکایان تللي دي. امریکایي SBS تلویزیون د ځینو سرچینو په حواله وایي چې له څو میاشتې ځنډ وروسته د کابل له نړیوال هوایي ډګره د قطر د هوایي شرکت په یوه چارټر شوې الوتکه کې له 30 زیات امریکایان قطر ته لیږدول شوي دي. د راپور له مخې دا خبره د امریکا د کانګرس یو چارواکي او له دغې موضوع باخبرو دوه نورو کسانو کړې ده. ویلي دي چې دغه چارټر شوې الوتکه د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا چمتو شوې او پیسې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورکړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وان نیډ پرایس روانه اونۍ د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن الثاني سره په ټلیفون خبرو کې له غوښتي وو چې د همکاریو په ترڅ کې د کابل له هوایي ډګره چارټر شوې الوتکې بیرته پیل کړي. دا د تیر کال د نومبر له میاشتې راهیسې لومړی ځل دی چې د کابل له نړیوال هوایي ډګره د خلکو اخیستلو لپاره یو چارټر شوې الوتنه ترسره کیږي. د امریکا د حکومت یو چارواکي هم دوحې ته د دغې الوتنې د ترسره کېدو خبره تایید کړې.